د فکري جګړې خطر د غرب فکري جګړه د غرب تر عسکري جګړې ډیره خطرناکه ده، ځکه چې غربیانو په خپلو عسکري استعماري جګړو کې یوازې زیرمې غلا کولې، کورونه یې ورانول او خلک یې وژل، چې دې هر څه به د مسلمانانو په زړونو کې نوره هم د دوی په اړه کرکه زیاتوله، په خپل اسلام به نور هم ټینګېدل او د مقاومت لپاره به تیارېدل، که څه هم چې جګړه به په پیړیو اوږده شوه. خو د فکري جګړې خطر په دې کې دی چې دغې جګړې مسلمانان د غرب په زهرجن تمدن ولړل، په مسلمانانو کې الحادي نظریات، بېدینه فرهنګ او لوېدلي اخلاق خپاره کړل. نوی نسل یې له اسلامي مفاهیمو سره داسې نااشنا کړ چې د اسلام شریعت، عقاید، تاریخ او تمدن هر څه ورته پردی ښکاري، په هر څه کې د غرب په فلسفه او معیارونو باندې باور لري او تقلید یې کوي. فکري جګړه یې وجدان او ضمیر ته داسې ماتې ورکړې ده چې اوس د غرب هر څه ورته حق او صحیح ښکاري او د هغه خپلول ترقی او تمدن ګڼي، او هر څه چې د غرب خلاف دی هغه ته ارتجاع، حماقت او بیرته پاتې والی وایي. غرب د فکري جګړې په نتیجه کې په اسلامي هیوادونو کې داسې یو نسل رامنځته کړ، حکومتونه او د چارو واګې ور وسپارلې چې د غرب د استعمار ښه ځایناستي ثابت شول. د دغه نسل افکار، نظریات، د ژوند اخلاقي، اجتماعي، سیاسي او اقتصادي فلسفې له مستعمرینو څخه هیڅ فرق نه لري. د مسلمانانو پرګنو په ځپلو او تعذیبولو کې تر مستعمرینو هم ډیر سخت زیړي دي. په فکري جګړه کې د مسلمانانو هیوادونو دغې ماتې خوړلي نسل اسلام او مسلماني نړۍ ته دومره تاوان ورساوه چې د جنګیز تر غمیزې وروسته هیڅکله هم ورته په دې پیمانه نه ورسېدل. دغه ماتې خوړل نسل د مسلمانانو د ژوند ټول معیارونه پردي کړل.